نو مانځه کې غاړه څنګه تازه کوي مولا صاحب تاسو را سره دا وګورئ نو تاسو هم ډېر حیران شئ د مولا صاحب د مانځه کې څنګه غاړه تازه کوي دا ویډیو ما وکړه ما تاسو سره هم لازمي شیر کوم راشي دا ویډیو ګورئ غاړه چې تازه کوي دا مطلب یې څه وي هغه څه مې دا کړو لطیفه کوم لطیفه کوم به بس کوه مشهور لطیفه د مخ کې انټرویو وا د پی کې ټي وی شروع کېدو کنه د اسلامیک چینل اول لومبه انټرویو په دې باندې ما وایاز مې صبر کړو تاسو ته یاد چې په اردو ژبه کې اوس هم شته تقریبا چې مرګرو سره شته پای کې ما یو لطیفه کړو اوی دې کار شو څوک چې موږ کې غاړه تازه کېږي مفتي صاحب تغیر لپاره یو لطیفه کړی یقینو کې د خندان نه کړه ډېر برته خپل مقتدی وی دا مقتدی بابر لطیفه سره لازمي واوري تیرا دې کار دی ته ډېر ظالم مسلمان ته روزانه د اسماعیل نوملې د ابراهیم نوملې د اسحاق نوملې او پته نه لګي کم سړی نوملې او زمانوم دي چرته وانه غوست تلاوت کې پمانځه کې نو ما څه ګناه کړې ما ته خپل ګناه وخایا ناغه دې تا ګناه نه کړې خو اصل کې هغه مالا 10 درهم راکېسو کم سړی چې خپل نوم غواړي په تلاوت کې هغه مالا 10 درهم راکې نه زپکې داغه نوموال کې استاد یې شانته وکنه بس چلو چې اوس بس چانس دی دا اوس شوړې د والو ټایم دی بس او ته هغه مالا 10 درهم راکې نو ته سره راکې نه ستا بابړ ستا نوم څنګه والم او دا خبره د شپې ته کو بدر کم ا دې ټیک ټک نه بس شپې درهم ولا ورکړي استاد یې سار مانځه کې ولاړ ولا ضالین ویلې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امین او شروع شوه دی یا ایها البابر انت كلب كبير وليس لك في الجنه الا زمهرير او شاته یو قاری صاحب په ولاړ لکه ځان چې وایي ساده شان دي کنه خو چې دا بابړ دا لړې خو په قران کې نشته چرته دا ځان نړۍ وي په قران کې راج ته وړا خو نشته کنه ځان نه وي هغه بس اسه النګ هغه بابړ طلاق ته پته نه و چې هغه ماته کنزل کوي او ته یا ایها البابړ اے بابړه انت کلب کبیر ته ډېر غټ سپې وليس لك في الجنه الا زمهرير په جنت کې ستا زین نشته ټول نه خطرناک زمهرير کند چې د یخ کند د هغه ستا زین نشاته چې قاری صاحب توخه هغه ته پته ولګي سو کو خيار را پسې ولاړلې بس आवाज ولور کو یا ایها المتنحنح غاړه تازه کون کی الا تتنحنح غاړه مت تازه کو ان لي 60 درهما مال بابړ شپته درهم را کړی نصف لي ونصف لك نیم زما او نیم استا وان هذا قوم الله يكون دا شاته را بس ټول جولاګان ولړ دی بدینه پویږي الله اکبر پدې ولا منس قدم غاړه یې سو تازه کې سمت تاسو دا ویډیو کتل دی مولانا صاحب یا غاړه تازه کول نو خپل هم ویډیو کتل مخکې مرګورو سره لازمي شریک دي ثواب نه ډیر مهرباني والسلام